پاکستان حکومت په دومره مظاهرو او نیوکو باندې هیڅ غوږ ونه ګراوه. منظور پښتين راخوشي نه کړ. ملګرو پی ټی ایم هم نوې پلان جوړ کړی دی. ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې پی ټی ایم څه پلان لري. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د مشر منظور پښتين د نیول کېدو په غبرګون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړو د یوې کمیټې د جوړېدو وروسته پریکړه کړې ده چې د فبرورۍ له 2 نیټې وروسته به د پاکستان ریاست پر ضد لاریونونه د دوهم پړاو په توګه یو ځل بیا دوام ولري. دغه کمیټه د منظور پښتين د نیول کېدلو سره سم جوړه شوې ده څو د پی ټی ایم او پښتنو راتلونکي پلانونه اعلان کړي. دوی لومړنۍ ناسته تېره شپه ترسره کړه. د دې کمیټې مشري محسن داوړ کوي. ورسره پکې علي وزیر، عبدالله ننګیال، ادریس پښتين په ګډون نور د پی ټی ایم مخکښ غړي او مشران شامل دي. د دې کمیټې د پریکړې له مخې په لومړني پړاو کې به د پی ټی ایم پر ملاتړ او د منظور پښتين د راخوشي کېدلو لپاره به لر او بر کې د پښتنو له لوري لاریونونه کېږي. دغه راز به دوهم پړاو کې به د پریکړې له مخې د فبرورۍ پر 2 نیټه به د ارمان لوڼي شهید د تلین په مناسبت لاریونونه ترسره شي. د کمیټې د پریکړې له مخې د فبرورۍ پر 9 نیټه به په لورلای او کراچۍ او کې جلسې کېږي. همداراز به په ډیره اسماعیل خان او چارسده کې هم جلسې ترسره شي. د منظور پښتين په نیولو باندې اوس هم په لر او بر کې پراخ لاریونونه روان دي چې د راخوشي کېدلو لپاره بیلابېلې هڅې روانې دي. منظور پښتين څو ورځې وړاندې په پیښور کې د پاکستاني پولیسو له لوري ونیول شو، خو اوس د 14 ورځو لپاره زندان ته لیږدول شوی دی. د معلوماتو له مخې پر منظور پښتين باندې نږدې 40 جالبې قضیې ثبت شوي دي او تور پرې لګول شوی دی چې ګواکې د ریاست ضد او قانون خلاف په وزیرستان کې څرګندونې کړې دي. د پښتين ضمانت په لومړیو کې هم محکمې رد کړ او پرون هم نه دی اورېدلی چې په دې سره نوموړی لا هم په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. محسن داوړ پرون د پاکستان په پارلمان کې د پښتين په حق کې وینا وکړه او د منظور پښتين د راخوشي کېدلو لپاره هر اړخیزې خبرې وکړې. نوموړي پر پاکستاني ریاست تور پورې کړ چې ګواکې پر دوی د ظلم او تیري کولو لړۍ نور هم زیاته کړې ده. د محسن داوړ او ادریس پښتين په خبره د منظور پښتين د راخوشي کېدلو لپاره د دوی لومړنۍ هڅې دوام لري چې په دې توګه به ډیر ژر له زندانه آزاد شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.